بحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اعمل للدنيا كأنك تعيش أبدا واعمل للآخرة كأنك تموت غدا. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. حسن يوسف دم عیسی ید بیدا داری آن که خوبان همه دارد تو تنها داری. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد وفرقان الحكيم الآية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. زما د ایمان او د کلمې ورونو زما ورونو خسته شوي هم یې خو بیا هم ډېر زیات مننه ستاسو نه په دې راتګ باندې او الله تعالی دې اجرونه او عوضونه درکړي او د اخلاص هم خدای د خپل نبي سره قبول کړه. الله تعالی مو د خپل نبي شفاعت نصیب کړه او الله تعالی مو د هغې هدي نصیب کړه. احسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرمائي دي آيات شريف لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة بشأن بتحقيق سرا لكم تاسل في رسول الله فرسول صلى الله عليه وسلم باقتداء ولا اقتداء لمن كان بپاره د هغه چا يرجو الله واليوم الآخر څوک چې د دې تمنا لري د ورځې د آخرت د الله تعالی په لقا سره وذكر الله كثيرا نو یادوي به الله جل جلاله ډېر زیات. دا د الله جل جلاله هغه فرمان دی چې موږ تاسو ته په یو ډېر وړوکي آیات کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول ژوند متصور کړي او راغونډوي یې. زه نشم کولی چې ټول شیان اوس ووایم خو صرف دومره به درته ویم په عمده ټکو کې په څلورو عنوانونو به د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند تقسیم کوم نو تاسو پرې پوهېږئ. یتیم، مور و پلار مړه، یو چوپان، یو امي سړی او هیڅ نه لري. دا یې د اولې ژوند و د ځوانۍ ژوند. امین، ښه سوداګر، ښه مزدور او ښه تکړه امانتدار انسان او وعده باندې ولاړ سړی. دا یې د زلمیتوب ژوند. د وحي ژوند رسول صلی الله علیه وسلم ټول عمر د وحي دپاره همیش د وحي دپاره بهترین اخلاق، بهترین کردار او 14 کاله په مکه معظمه کې دیني درس، تعلیم، تربیه خلکو ته ورکول. که همداسې سړی تصور وکړي یا بلال، یاسر، زید بن حارث او یا د حذیفته او یا د نورو نه څه جوړېږي؟ نه، هېڅ نه جوړېږي. دا ټول غلامان دي، دا ټول واړه خلک دي. اما رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه وتوانېدل؟ د یو خوا نه د یمن پادشاهي زوروره، د بل خوا نه د کسرا پادشاهي، د بل خوا نه د حبشو امپراتوري او د بل خوا نه د روم او د کسرا او دا ټول شي قیصر. اوس وګورئ یو یتیم راپاڅېږي، یو امیر راپاڅېږي او په دې ژوند کوي. دا څنګه ژوند کولی شي؟ آیا دا د کوم ځای نه دا ژوند کوي؟ داسې درست سره چې د الله تایید ورسره دی. خو اوس وګورئ که په یو کاڼي باران کېږي هغې باندې نه ټینګېږي او که په یو داسې ځای باندې باران وشي چې هغه د دې قابل وي نو هلته شنکیش نه کېږي او هر چا ته اوبه هم ورکولی شي.
اوس که چېرته دې کې دا قابلیت او دا ابیلیټي نه وي چې دې محمد صلی الله علیه وسلم دغه 13 کاله خپل عمر په مکه معظمه کې د تعلیم په سطحه کې وهل ټکول فره لتپو کېږه کنځلې کوه هر ځای کې توهیني د سپکېږه تر طایف پورې د مکې معظمې د بیت شریف کې امن نشته ورته په کور کې ورته امن نشته بهر ورته امن نشته او هیڅ ځای کې ورته امن نشته او یوازې یو سر هیڅوک هم نشته پلار هم نشته ترونه هم کافر دي ابوبکر صدیق دارالندوه کې وزیر دی وزیر خارجه دی عمر رضی الله عنه وزیر دی په دارالندوه کې هغه بیرغ وي بیرغچی وړي هغه هم نشته د یو چا اخلاص او د یو چا نیت اقرأ باسم ربک الذي خلق همدغومره یې واورېده او 3 کاله وحی هم نه وه دا څنګه چل وشو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دومره معادي ژوند په دومره یو ښایسته ژوند باندې بدل شو چې بالاخره دې ته هم خلک محتاجه کړ چې ټول پې مین شو او ټول پې عاشقان شو او د ده په مینه باندې راغله د ده تعلیم څومره مؤثر و او څومره یې د خلکو په قلوبو او زړونو کې اثر کړی و او څومره دې مخکې لاړه په دې خپل تعلیم کې د دې سره څومره لوی تعلیمي سویه او سطحه وه او د دې سره څومره ډېر ماده او څومره مستوا او څومره ښه میتود ورسره چې د دې ټولو دپاره د فکر د ازادېدلو دپاره او د عبادت نه من عبادة العباد إلى عبادة الله اسیر خلاصول د بندگانو د عبادت نه د خدای عبادت دا د مفکوره وه او دا یوه داسې مفکوره د جهان شموله تر اوسه پورې چې خلک غلامان دي هغه لا تر اوسه پورې هغه قومونه غلامان دي کله د یو استعمار او کله د بل استثمار لاندې دي خو هغه څوک چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاصول په مکه معظمه کې جوړول په دغه جزیرة العرب کې څو په دې جزیرة العرب کې هېڅ شی نه و هېڅ امکانات نه اما دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه اوچت تدریس و هغه اوچت تعلیم و هغه څه و چې د دې الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك د الله تعالی حکمت دا و چې د هغې سینې داسې شرح کړه دغه دروند بار یې ټول اوچت کړلی شو دغه د پیغمبرۍ ټول مسؤلیت یې وکړلی شو یو انسان دومره نشي کولی چې د خپل خوراک دپاره یو مسؤلیت وټاکي د خپل زوی یو مسؤلیت نشي وړلی اما د دې د ټول اسلام دپاره د اسیا به راځم د اروپا به راځم او د افریقا به راځم دې کې ټوله روایي شروع شوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یې دویم د وحي ژوند د تعلیمي ژوند دی چې خلک دې ته رډي او برابر کړه چې اوس انقلاب باید وکړلی شي درېیمه برخه یې څلورمه برخه یې د هجرت ژوند هجرت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړ د هجرت په ژوند کې انصار اوس او خزرج دوه عدو او دشمنان خلک وو هغوی هېڅوک په لاره نه تلله په سوونو او په زرونو یو بل سره وجلي په بدۍ ککړ وو هغوی هېڅ وخت نه راتله دې ته چې انسانیت څه ته وایي شریعت څه ته وایي محمد څه ته وایي او د دې سره نور هغه احکام چې راوړي هغه څه ته وایي په دې باندې نه پوهېږي ځکه دا د سیل عرمي نه راغلي یمن کې سیل عرمي راغی یعنې هغه سیلاب راغی چې هغه لوی ډیم او بند یې ورته خراب کړ او دوی مجبور شو چې مدینې منورې ته راغله دوی د یهودو د تاثیر لاندې تللي وو دوی د خپلې دښمنۍ د تاثیر عداوت د تاثیر لاندې تللي وو دوی سره هېڅ شی نه و موجود بې د دې نه چې تا وژنه ما وژنه دا قتل که هغه قتل که دا ډاکه وغورځوه او دا واخله عربان ټول هر څه به یې چې پیدا کړ دا مال غنیمت دی د چا ښځه یې وړه دا مال غنیمت دی د چا پسونه او رمې وړي دا مال غنیمت دی د چا کور کې مولونه یې وړه دا مال غنیمت دی چې شی به یې چې پیدا کړ دا ټول مال غنیمت دی د داسې یو قوم سره مخامخ شو چې د حیرانتیا خبره ده خو بیا هم وګوره چې دا څومره استقامت لري دا پیغمبر وتښتېده د دې خلکو نه ځکه چې که تنګ شو الله تعالی ورته وویل چې زه لاړ شم د دې ځای نه یو هغه څوک چې فرار شو او لاړه او څه حبشې ته مهاجر شو او څه دلته د ظلمونو لاندې شو او په خپله پیغمبر هم مدینې ته لاړ د ده عزم څنګه و اوس دې ته راځو چې حکیم نه حکمت نشي کولی چې حاکم نه حکومت نشي کولی چې ناظم نه نظم نشي راوړلی چې قانوندان نه قانون نشي پلی کولی قانون نشي راوړلی او چې هوښیار نه هېڅوک نشي پوه کولی او چې منور نه هېڅوک نشي تدبیر کولی او هېڅوک هېچا ته نږدې کېدلی نشي په لحاظ دغه ټول استعداد په دې کې موجود و
که موږ اوس ویو چې یو ښه فولډر جوړ کړو او کلیک یې کړو نو چې ترې راوباسو رحمة للعالمین انا ارسلناک رحمة للعالمین که بیا دا فولډر کلیک کړو بیا ترې راوځي بعثت لأتمم مکارم الاخلاق دا ترې راوځي او که بیا یې کلیک کړو دا نو بیا به ورنه څه راوځي بعثت معلما زه یو معلم شوی او بیا به بل چې بیا یې کلیک کړي ورته به ووایي چې زه هغه څوک یم د عدلي وزیر یم زه مفتي یم زه قاضي یم زه هغه څوک یم چې ستاسو د خیر دپاره راغلم زه هغه څوک یم چې تاسو د خدای عبادت ته د الله عبادت ته برابروم او د بنده د عبادت نه خلاصوم د اوسامو نه خلاصوم د تیږې نه خدای جوړ کړی هغې نه خلاصوم الله مو صنم جوړ کړی هغې نه خلاصوم د ټولو شرابو نه خلاصوم د ټولو انصابو نه خلاصوم د میسر نه خلاصوم د قمار نه خلاصوم د هر څه نه خلاصوم زه تاسو ته یو ژوند راوړم یو پاک ژوند راوړم آیا دغه چپه کېدل دلته دا قوم دی دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دا څنګه داسې انقلاب کوي او دلته راځي دا ټول او دا څنګه ده پسې ودرېږي یو یتیم پسې څنګه ودرېږي هغه هم داسې طالوت علیه السلام چې کله پادشاهۍ ته ورسېده بیا داود علیه السلام ورسېده نو ټول قوم ویل چې د دې نه خو موږ مالم ډېر لرو قوي م یو دا دې راته ولې پادشاه کوو نو الله جل جلاله ورته دا د حکمت والا دی دا د عقل والا دی دا قوي دی نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دا ټول هر څه موجود رحمت للعالمین معلم خیر حلیم صابر شاکر دلته وایي چې دا قدوه دی اسوة حسنة معنا څه اسوة حسنة باید عقیده دې د محمد صلی الله علیه وسلم وي باید عبادت دې د محمد صلی الله علیه وسلم وي باید بیع او شراء دې د محمد صلی الله علیه وسلم وي باید ملبوسات دې د محمد صلی الله علیه وسلم وي باید مفروشات دې د محمد صلی الله علیه وسلم وي باید معقولات دې د محمد صلی الله علیه وسلم وي ناسته پاسته دې د محمد صلی الله علیه وسلم وي اخلاق دې د محمد صلی الله علیه وسلم وي یو بل ته بخښنه او تېرېدنه او د ځان نه یوه ډېره ښه نمونه جوړول دا دې د محمد صلی الله علیه وسلم وي دین په درې برخو باندې وویشه ټول عمده راټول کړه دا ټول فولډر راټول کړه په درې برخو باندې اولین دین څه دی اولین دین ستا ځان ته ژوند دی عبادات عقیده عبادات دویم ژوند دې څه دی اخلاق دریم ژوند دې څه دی معاملات عقیده دې څه ده ارتباط دې د خدای سره ارتباط د خدای سره د الله سره ارتباط منځ اودس صلات هر څه معامله د خدای سره عبادات سبحان الله الحمد لله الله اکبر کول د الله سره ارتباط دویم اخلاق دی د خپل نفس سره د ارتباط نفس ته تصفیه کا د محمد نفس ته جوړ کا پاکه کا جوړه کا خلکو ته وخایا چې زه دومره اخلاقی سړی یم که ما باندې څوک ظلم وکړي هم نه کوم لکه مجددي صاحب چې مو فرمایي وهل ټکول خوره او ورته وایي چې لبیک وسعدیک ته زما ورور یې ته زما د دین سړی زه تا نه لرې نه یم او چې کوم یو ځای کې فیصله کوې نو د خدای په لاره باندې به کوې تربور عزیز هاشمي قریشي کلابي عجم عرب دا نشته ټول یو خلک دی یو فیصله ده یو قاضي دی یو مفتی دی رسول صلی الله علیه وسلم د دې ټولو برکاتو څښتن دی د اخلاقو نو خپل ځان یې تصفیه کړ ګوته پیچانه شوی ښودلې کله د شرابو محفل کې نه دی ناست کله د قمار محفل کې نه دی ناست کله یې د چا نه سوال نه دی کړی کله یې د چا نه مفته ډوډۍ او صدقه نه ده قبوله کړې کله یې چاته کنځل نه دي کړي نو ځکه به محمد امین وي او په همدې ترتیب باندې محمد امین تر اخره پورې لاړه حکومت یې جوړ کړ 40 مادې قانون په مدینه منوره کې برای اولین بار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تیار کړ در تمام دنیا اولین قانوندان و نویسنده قانون محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم با یهود با اوس و خزرج با بنی قریظه با قینقاع با یهود خیبر با همه اعراب یک قانونی بین المللی 47 ماده‌ای در اولین بار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم در مدینه طرح کرد و این طرحشان تا به حال باقی است اولین قانوندان
و اولین مؤثر و اولین واضح قانون څو مرحلې لري. رسم و رواج دی چې په پخوا زمانه کې د شاهانو او د امپریالستانو او د امپراتورانو فیصلې دي چې خلک یې کوي، د پادشاه رسم و رواج. دا قانونونه په پخوا زمانه کې ورو ورو مترقي شو، دوه قانونونه جوړ شو: وضعي قوانین، سوري قوانین او شرعي قوانین. د شرعي قوانینو عدلیه په مفتي او په قاضي ولاړه ده، د جومات په امام باندې ولاړه ده، او د الله تعالی په غزواتو باندې ولاړه ده. بعثت لأقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. د غزواتو وخت راغی، د تبلیغ وخت تیر شو، د درس وخت تیر شو، غزوات یې وکړه. 240 کسان پکې ټول مړه شو، 450 یا 460 کسان کافر مړه شو. 120 میاشتو کې د خدای په خاطر باندې دومره لږ تلفات او 2 کسه اعدام شوي دي، دومره لږ تلفات او دومره حکیمانه سالار معلم د کور دپاره، د خاندان دپاره، برای خانه، بهترین مدبر، بهترین دلسوز و بهترین انسان، بهترین رفیق، بهترین صدیق، بهترین آن کسی که ترحمش هر وقت برایت لبیک میگوید ولو دشمن است یا دوست است. فلهذا این است محمد صلی الله علیه وسلم. رحمی صاحب اشاره کوي. به هر صورت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آن شخصیتی است که تمام دنیا نمیتونه در 23 سال سلطنتی را اعمار کرد و بنیاد کرد که تا به ابد تا به ثریا میرود و این حکومت میچرد. این که ما شما نمیفهمیم، این که ما شما درک نداریم، این که ما شما برداشته نمیتونیم، این که ما شما تحت فرمانش آمده نمیتونیم، زندگی خود با او آراسته کرده نمیتوانیم با او. چرا که ما اغراض شخصی داریم، ما اخلاق محمدی نداریم، ما عبادت خدایی نداریم، ما معاملات درست نداریم. معاملات از حکومت گرفته، دیپلماسی، سیاسی، سرحدات، معاهدات، هر چیزی، قانون بین الدول، قانون ثقافت بین الدول، قانون دولی طول برای محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، همه چیزها به نقش قدم او. ببینیم که چه رقمی می شود، هر مسلمان می شود یا نمی شود. محمد صلی الله علیه وسلم وقتی که زنده بود، هر مسلمانی که در هر دنیا و در هر شهر قدم میماند به دروازه میگفتن شاهزاده آمده. اما امروز تو که بری به کدام خار چه نام داری؟ مزدور آمده، مزدور امپریالیزم، مزدور سوسیالیزم، مزدور ماتریالیزم، مزدور چین، مزدور روس، مزدور امریکا، مزدور یوروپ. و بالاخره هر چیزی که پیسه باشه، هر چیزی که عزت فکر میکنی و با او میدوی، دین مهم نیست، مذهب مهم نیست، هیچ وقت درس محمد صلی الله علیه وسلم مهم نیست، نقش قدم او مهم نیست، اخلاق او مهم نیست. برای ما چی مهم است؟ فقط این مهم است که ما زنده باشم، پهلوان زنده خوش است و دیگر هیچ چیز نیست. به هر صورت خداوند جل جلاله با ما و شما آن فضل و عطا فرماید که محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم با ما و شما مانده است. با خیر هدی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما و شما را خداوند جل جلاله ملبس بسازد. کسانی که در این کنفرانس و در این همگی تجویزشان و در پروگرامشان و کسایی که از دور و نزدیک آمده و همگی اجر عظیم خداوند جل جلاله ارزانی فرماید. و محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شفیع روز آخرت ما را بگرداند و در دنیا راهنمای ما را بگرداند. خدایا این دین اسلام خدایا به ما سپرده بر ما وسع توان بده که تا به حدی برسانیم که کدام فرضیتی، کدام سنتی، کدام مستحباتی از ما قصور نکرده باشد. اله العالمین به آن جای و به آن خطه زمین که اسلام نرفته خدای تو به او اسلام ببر. اله العالمین رحمتش کن. اله العالمین در همه مسلمان ها امن و امان برقرار ساخت. خدای به مسلمان ها استقلال بده، خدای به مسلمان ها شخصیت بده. اله العالمین به مسلمان ها آن چیزی بده که در به صحابه کرام و تابعین و تبع تابعین داده بوده، به علما و مجتهدین داده بوده.
یک گپی یادم آمد با کسی که با پرسش امام صاحب مالک میامد، امام صاحب مالک رحمت الله علیه میگفت به نوکر خود ببر، چی میگوید؟ میگه سوال فقه میکنه. فرون چپانی خود میپوشید بیرون میاد بگو چیست؟ طلاق، میراث، هر چیزی که بود سوال جواب میکرد. و اگر کسی دیگه میامد برش میگفت ببین برای چی آمده؟ میگه با پرسان حدیث آمده. رسول الله هدایت رسول الله صلی الله علیه و سلم جامع الکلم را میخواه. بعد چپن میپوشید، وضو میکرد، غسل میکرد، در خانه با تکیه مینشست، مانند یک پادشاه برش میگفت بگو که بیاید. بعد ازی برش میگفت عن رسول الله صلی الله علیه و سلم قال الدین النصیحه ثلاثا. باز برش حدیث تکرار میکرد. یک پادشاه استی اگر راستیان محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم در دل داشته باشه. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار.